چاقه سنبۍ څنګه یخه کړو او د چاقې مېرمنې سره په کومه طریقه کوروالی وکړو چې ژر یې انزال او خلاصه کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ. مننه. د چاقې مېرمنې سره څنګه کوروالی وکړو او په کومه طریقه یې انزال او خلاصه کړو. که غواړئ چې د ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو ښه پوه شئ. هغه مېرمنې چې په کوروالي کې ژر نه انزال کېږي او د بدن له لحاظه ډېرې چاقې وي، نو نشي کولی چې خاوند ته خپل ځان انزال کړي او خلاص کړي. که تاسو غواړئ چې مېرمنه مو انزال شي، که څومره هم د بدن له لحاظه غټه وي یا چاقه وي، نو کولی شئ په دوه طریقو مېرمنه انزال او خلاصه کړئ چې تر ټولو اسانه او ښې طریقې بلل کېږي. هغه مېرمنې چې د وجود له نظره ډېرې غټې وي، خاوند یې وړوکی وي خو مېرمنه یې ډېره غټه وي، نو څنګه کوروالی کولی شو. لومړۍ طریقه دا ده چې تاسو کولی شئ د مېرمنې سره هغه مېرمنه چې ډېره چاقه وي د شا له خوا نه ورسره یوځای شئ. کومې مېرمنې چې ډېرې چاقې وي او د شا له خوا نه ورسره یوځای شئ، د دوی شهوت 50-50 کېږي، یعنې د دوی شهوت دومره ژر راځي که چېرته تاسو خپل کوتک ورنږدې کړی نه وي، نو دا مېرمن به وخته خلاصه شي. د ټولو دویمه طریقه یې دا ده چې که تاسو چېرته غواړئ چې دغه مېرمنه چې د بدن له لحاظه ډېره چاقه وي، تاسو کولی شئ پړ مخکې ورسره سیکس وکړئ. پړ مخکې سیکس دې ته ویل کېږي چې د شا له خوا نه مېرمنې سره سیکس وکړئ او د ځمکې پر لوري څملوئ او د هغې شرمګاه ته باید د مخې له خوا نه، یعنې په خېټې ته یا د خېټې له خوا نه بالښت کېږدئ او پښې د شا له خوا نه پرې ورجګې کړئ. په دغه طریقه کې مېرمنه تر ټولو زیات خوند اخیستلی شي، دا ځکه چې ستاسو هم د شا له خوا نه ورته راوړاندې کېږي او ستاسو ټول بدن ورسره لګېږي او ټچ کېږي او دې ته هم زیات خوند ورکوي. نو دغه دوه طریقې د چاقې یا پهلوان مېرمنې لپاره کافي شامل دي چې تاسو کولی شئ مېرمنې ورسره انزال او خلاصې کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.